ما د ځوانۍ تصویر راواغشت او مخامخ مې ورته کېښود. بیا چې خپل ځان ته زما پام شو په الماری مې بیرته کېښود او څوکیدار شته خو ښه به دا وي چې ور زنځیر بیا یې جرنده کې. څوکیدار شته خو ښه به دا وي چې ور زنځیر بیا یې جرنده کې. بیا که یو ګټ دې ورته کېښود او یو ټوپک دې سر ته کېښود. څوکیدار شته خو ښه به دا وي چې ور زنځیر بیا یې جرنده کې. بیا که یو ګټ دې ورته کېښود او یو ټوپک دې سر ته کېښود. او دا څه بې خونده تنهایي ده. دا تنهایي څه بې خوندي ده. دا څه بې خونده تنهایي ده. دا تنهایي څه بې خوندي ده چې هم په هغه ځای به پروت وي چې کوم یو څیز دې چرته کېښود. دا څه بې خونده تنهایي ده. دا تنهایي څه بې خوندي ده چې هم په هغه ځای به پروت وي چې کوم یو څیز دې چرته کېښود. تازه تازه شعرونه دي نو دوه درې شعرونه دي خپل وار ته رومه. څومره په نږدې کې څومره لرې ده ارمان دی. دا خو د ملګري مې ملګری ده ارمان دی. څومره په نږدې کې څومره لرې ده ارمان دی. دا خو د ملګري مې ملګری ده ارمان دی. او ما د دې چینې په غاړه مونځ وکړ زه ښه شوه. ما د دې چینې په غاړه مونځ وکړ زه ښه شوه. هسې دا فضا خو د سندرې ده ارمان دی. ما د دې چینې په غاړه مونځ وکړ زه ښه شوه. هسې دا فضا خو د سندرې ده ارمان دی. او هلته د ټوپکو خلک ناست دي فیصلې ته. هلته د ټوپکو خلک ناست دي فیصلې ته. چرته چې خبره د خبرې ده ارمان دی. مننه. هلته د ټوپکو خلک ناست دي فیصلې ته. چرته چې خبره د خبرې ده ارمان دی. او ما ویل نیازبینه ده د مور او پلار یوه ده. ما ویل نیازبینه ده د مور او پلار یوه ده. مور او پلار یې وی چې یوه زرې ده ارمان دی. ما ویل نیازبینه ده د مور او پلار یوه ده. مور او پلار یې ویل چې یوه زرې ده ارمان دی. داسې خبره ده. نن هم یو ملګري پوسټ کړی چې یاره شاعران راشي نو اول وایي چې زه مبارکي وایم او دا وایم او دا وایم او ډېر خو لکه بیا شعرونه مو وایي ډېر زیات مو وایي که نه. خو لکه موږ له دا اجازت راکوی چې موږ کله کله خلک اوري که نه چې دونه ملګري راشي او سړی بیا داسې موقع له راشي. زه که نن دې محفل ته راغلی یم که نه نو دا زه نه د ګورنوید د مخه راغلی یم نه دا چې زه راغلی یم دلته زه فدا لالا د مخه راغلی یم. فدا لالا د خدای پاک وبخي په داسې موقعو خلک د خوشحالۍ خبرې کوي او انسان به ځي خامخا اخر به ځي. خو ځینې خلک داسې چې که ته لاړ شې نو هم ستا خوشبويي اوسي د سپرلو سره دې څنګه موازنه کړم چې هغې که لاړم شي نو د هغې خوشبویه چار چاپې راتاویږي. ما سره چې به کله ما ورسره ډېر ما سره مینه وه ډېر زیات مینه ناک سړی و. هغه هر چا سره مینه کوله. ما سره چې به کله ملاو شو نو ما به ورته لالا څنګه نو ما ته به یې غوږ کې وویل زما فدا کاټلنګ نوم دی. ما ورته لالا نوم دی راله راځي وی نه ما ته به نوم اخلې که نه. بیا به چې را سره ملاو شو د هغه به دا هغه د ګپ انداز و. دې حجرې ته موږ هغه وخت کې م راغلي وو. په هغه شپه هم ډېر ښه محفل شوی و دلته کې
درد صاحب دی راغلي وو دا ملګري چې کوم ناستې دی کې ډېر ملګري وو په هغه موقع باندې نو د هغې دپاره به یو دوه شعر ووایم چې ښه کوه نه مه کوه نو کار به دې رواني په لاره ورسره ځه نو په لار به دې رواني او خدای خبر دې خاورو کې څه خواږه موندلي خدای خبر دې خاورو کې څه خواږه موندلي سحر چې سترګې پرانیزي یو یار به دې رواني زاړه شعرونه به بس غزل به ووایم یو په ترنم کې ښه هغه مې بله ورځ ومې ملګري راته قارېږي بیا مه وایه بل غزل به ووایم چې بس آخري غزل وایم یو په ترنم کې به ووایم اوس په خپل شعر صحیح ده ورته ګورمه که ته چرته کې راشې 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 چې مې سلزل ورکتلي هغې لار ته چې مې سلزل ورکتلي هغې لار ته بیرته ګورمه که ته چرته کې راشې ورته ګورمه که ته چرته کې راشې ماښامونه د دیدن وینو دې تلونکي ماښامونه د دیدن وینو دې تلونکي ورته ګورمه که ته چرته کې راشې ورته ګورمه که ته چرته کې راشې څو ګلونه څه ګوټونه د شرابو څو ګلونه څه ګوټونه د شرابو چرته ګورمه که ته چرته کې راشې ورته ګورمه که ته چرته کې راشې لرته پام کوم برته پام کوم لرته پام کوه که زه چرته در پیښ شم لرته پام کوه که زه چرته در پیښ شم برته ګورمه که ته چرته کې راشې ورته ګورمه که ته چرته کې راشې بے وفائی خدا نور زندگی ہم بے وفائی خدا نور زندگی ہم درته ګورمه که ته چرته کې راشې ورته ګورمه که ته چرته کې راشې خوشبویانې وږمې تیرا خوریږي
خوشبویانې وږمې تیرا خورېږي غر ته ګورمه که ته چرته کې راشې ورته ګورمه که ته چرته کې راشې. ډېره مهرباني.